دغه الوتکه چې د یوه بامیاني ځوان لخوا په کمو امکاناتو او کم لګښت جوړه شوې ده ټول یې په حیرانتیا کې اچولي. دغه ځوان داود حسینی نومیږي او 21 کلن دی. تقریبا مدت 5 ماه طول کشیده که سرزمین کار میکنم. د 5 میاشتو په موده کې او 300,000 افغانیو په لګښت مې د الوتکه جوړه کړه. په دې الوتکه کې مې فایبر ګلاس، المونیم او لرګي کارولي دي. تل مې له دې سره علاقه درلوده چې یوه ورځ پر دې وتوانېږم چې الوتکه جوړه کړم. تل به مې هڅه کوله او معلومات به مې په کتابونو کې تعقیبول. درس و معلوماتایش تعقیب میکردم. داود حسینی نقاش دی او د بامیان په مرکز کې د سنگ چسپاند په کلي کې په یوه داسې کور کې ژوند کوي چې حویلی هم نه لري. هغه د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله په پاکستان کې پر دې نه دی توانېدلی چې تر 8م ټولګي وروسته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، خو په انګلیسي ژبه بشپړ تسلط لري. داود حسینی وایي چې ټول مواد چې په دغه الوتکې کې کارول شوي دي د بامیان دي او د الوتکې د جوړېدو 90% چارې بشپړې شوي او ډېر ژر به پرواز ورکړي. تقریبا 10% مانده که مطمئنم هستم سرش که پرواز میکنم. تقریبا 10% کار یې پاتې دی او ډاډه یم چې پرواز به وکړي. له تخنیکي لحاظه هم هیڅ کوم مشکل نه لري. تر 100 متره ارتفاع الوتلی شي او د تیلو کومه ذخیره چې لري تر 50 کیلومتره واټن وهلی شي. زه غواړم چې د تیلو د ذخیرې ظرفیت یې لوړ کړم څو تقریبا 250 کیلومتره واټن ووهلی شي. تیل زیره چی بدم؟ افزایش بدم هم ذخیره تیل زیره. در صورت ذخیره تیل زیره افزایش بده با چقدر خود چی شد؟ 250 کیلومتر. د داود حسینی هدف د افغانستان خلکو ته د اسانتیا برابرول دي او هیله لري چې په راتلونکي کې د دولت په همکارۍ بوینګ الوتکه جوړه کړي. دا ځوان هیله لري چې د میخانیک انجنیرۍ په برخه کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي او په راتلونکي کې په افغانستان کې د الوتکو جوړولو لومړی شرکت جوړ کړي. داود حسینی رسام او نقاش هم دی او له دغه هنر څخه په استفادې سره توانېدلی چې دغه الوتکه طرحه کړي. د دغه ځوان د کورنۍ غړي د دغه الوتکې د جوړولو له کبله ډېر خوشحاله دي. والا بسیار افتخار میکنم. اول ایره برای والی ولایت بامیان پر دې ډېر ویاړم. لومړی د بامیان والي ته مبارکي وایم، بیا د بامیان او د افغانستان ټولو خلکو ته مبارکي وایم. دا یوازې زموږ لاسته راوړنه نه ده بلکې د ټول افغانستان ده. زموږ غوښتنه دا ده چې لومړی په ټول افغانستان کې امنیت او سوله راشي. دویم دا چې دولت باید زما د زوی مالی، تخنیکي او ځاني ملاتړ تضمین کړي. مالی و جانی و کل شر باید دولت تضمین کنه. د دې الوتکې جوړېدو ډیری خلک په تعجب کې اچولي. یو شمېر ځوانان او ماشومان د دې الوتکې لیدو ته راغلي څو له نږدې وویني چې دغه الوتکه څرنګه او له کومو موادو جوړه شوې ده. د داود دوستان د هغه هڅې او زیار ستایي او وایي چې د ورځې او شپې یې زیار ایستلی څو دغه الوتکه جوړه کړي.